د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو افغان پلاوی د خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کړی دی. د مجاهد پر وینا دا ناسته د دوحې هوکړې د تعقیب په موخه ترسره کیږي او د پاتې موضوعاتو پر سر به بحث وشي. ټاکل شوی چې دواړه لوري د څار او نظارت د میکانیزم پر جوړولو د یو بل د ملي حاکمیت ته درناوي په پاکستان کې د امنیتي ستونزو د اصلي عواملو په درک سوداګریزو چارو د خنډونو پر لرې کولو د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. دا خبرې اترې د قطر له ناستې وروسته دویم پړاو پیل کیږي چې په هغه ناسته کې دواړو لوریو د اوربند پر دوام سلا ترسره کړې وه. تمه ده چې نننۍ غونډه به د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا او د شته اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. سلام، وخت مو په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی دروند میلمه توریالی همت صاحب. زه یوسف خان لالا یم. همت صاحب سړی مشه وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. همت صاحب، دغه ناسته به څومره د دواړو لورو ترمنځ نورې هم اړیکې پیاوړې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف لالی وردک صاحب، زه تاته او د یک تلویزیون محترمو کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم او ډیر خوشاله سوم. دښمنانو ډیر کوشش کو د دواړو هیوادو د دواړو ولسونو دښمنانو چې د قطر چې کوم اوربند وشو او دغه جزئیاتو ته بیا ترکیې ته یا بیا بل ځل قطر کې باید دا دوام پیدا نه کړي او دا همدغه ته وش کېږي او بیا همدغه زوړ ډاکټر زړې نقصې وي او بیا هغه جنگ وي چې هغه ول سب تکلیفونه ویني، دا ویني الته سیاسي خلک ولته مهاجرین تکلیف ویني، الته دلته تجاران نقصانونه ویني، دواړه خواوې د پښتانه او د دواړو ولسونه دا تکلیفونه ویني، زخمیان سي، شهیدان سي، مصارف دیغه دولت موسی دی موسی خو هغه ارمان ګور ته ویوړه. نن لالی صاحب د صلح خبرې دي په کار ده چې موږ نن آرام سره ځکه د صلح او مفاهمې په مجالسو کې خلک تیزې غټې توندې او غصناکه په لهجه باندې څوک نه غږیږي بلکې آرام نرم او د عاجزۍ روغې جوړې خبرې کوي. نو موږ هم چې دا بحث کوو په دې غونډه د جوړېدو د روغې جوړې او د صلح د دواړو ولسونو او هیوادونو د خیر په بنا جوړه سوې ده. نو دکې باید نرمې خبرې موږ هم وکړو. تانه مې هیله د سوالونه سخت مکو او په تیزه لهجه او زبم تیزه لهجه جواب نه در کوم. دا نننۍ غونډه چې دا چې نجیب صاحب په هغه باندې معین دی معاون دی وزارت داخلي په هغه تلې کوم غونډه فرق نه کړي. دا خو لا غټه سطحه ده، کوواړه سطحه معول ځای کې چې کله کوړ د 2 کیلو ترمنځ د 2 کورو ترمنځ د 2 قومو ترمنځ د 2 ملکو ترمنځ د 2 براعظمو ترمنځ چې جګړه کیږي جنگ کیږي لکه جهاني جنگونه نور اول اوربند کیږي تیږي خودل کیږي دونه وخت نه پته ما غرض لري نه پتا بیا دغه نورسته مشران نه اما کشران سره کینی بیا غ جزئیات باندې غږیږي. اوس به موږ جزئیات تا یو څو یاد کړ وخت نه وکنه تا ټول یادول زوم یوازې د خالی تجارت او راکړه ورکړه او د نظارت او څارو د تعقیب او دا شان سره دونه جزئیات ته باید لاړ یوازې دا نه چې ماجرین سره بل تخراوي کیږي. نه ماجرین به څنګه افغانستان ته راځي، مړی به څنګه راځي، اوس مړی سره یو کس راځي په کار د چروټ پرمټ ورکې د 10 ورځې لپاره 15 ورځې لپاره چې مړی سره د ارسلي زمن نه وريرونه مسیانه د دلتري سي خاخي کې تدریمه پورې فاتحه او څواخلي او بیا بیرته زی اخوا چې مړی کیږي یمن انصارونه 50 کال موږ تخپل کورو کې جایره کړي بره بدوی ولاندې بمونګ بره دوی وڅنګ کې بدوی یو جو مخزه په تنورو کې ډوډۍ پخکړي یو جو ملکانو کرکټ کړي ته موږ څونه کرکټران چې دي اکثر عمل ته سی اکثر د مول د خینی زوی د اکرام علي خیل د عمل ته عتابات کې کور وسه عمل ته کور د واده عمل ته وسو دغه چې دی ټولو نو موږ په اړه ساحه کې تجاران دي هم سره شریک او کڅي دا دښمنان دي نو کوري موږ نصیب لولې دواړه ولسونه مسلمان دي او دغه وس چې ناس تسوي ده د کې باید دی ویزو خبره موسی اوس د افغانستان ویزه پاکستاني ورونو لپاره په 600 افغانۍ ده، د 6 میاشتو ویزه په 600 افغانۍ او د افغان لپاره د پاکستاني ویزه په کمه په $10 ولې دا رقم د همت دغه خبرې به ټول هلته کیږي کنه همدغه ناروا ده. د ظلم د باید مریضانو ته همدغه سیاسانه 40 ساعته به ټول لارې خلاص کی د لوی لارې لکه یو څو نمونه زو اخلم لکه غلام خان د خوست لکه سپین بولدک د قندهار لکه تورخم د غ د ننګرهار همدارنګ لکه نوپاس د کونړ همدارنګ لکه هغه د شارنو د غ څورته خرلڅي د خو د پکتیا د ولایت دغه لارې به ټول د انګورو اډ خلاص سي د پکتیکا لار ځکه د
پکتیکا نه چې ما یو بیچاره مریض راځي یو ځل کابل ته راځي بیا د جنه تورخم ته ځي دا ډېر هغه ده هلته لنډ همغسې ورځي د هغه نه د بچداد کلا نه ورځي او ډېر هلته هغه ته رسېږي پاکستان ته ډاکټر ته مصرف هم کم کېږي او وخت هم کم ضایع کېږي هر څه نو د ما هیله ده چې ټولې لارې خلاصې شي او حتی دا څنګه لالی صاحب چې 14 ملکه یا 14 ملکه اروپایان بې ویزې او بې پاسپورټ او بې څه یو بل ملک ته تللی شي عربان 23 ملکه تللی شي ولې د موږ ازبکستان تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان ایران او پاکستان او افغانستان ولې نشي تللی باید بې ویزې بې څه هغه لاړ شو د ما مفادات باید په ایران کې د ایران باید دلته وي د ما کاروبار پاکستان کې د پاکستانیانو دلته وي بیا د خپل د کاروبار لپاره هم زه نه غواړم چې هلته بدامني وکړم هغوی دلته بدامني وکړي د ما هیله دا ده ما د معلوماتو په بنا زه یو ډېر کمزوری سړی یم له ما نه مشورې غوښتل سوي دي چې څه وکړم ما کتبي ورلیږلي دي چې دغه هیات ته موږ د نورو هوښیارو سیاسي شنونکو نه د امارت وزیرانو نه نور نه به څونه مشورې غوښتلي چې ما نه غوښتل سوی ما 21 مادې ورته لیکلي په هغو کې همدا وه چې ویزې دي لارې دي تجارانو هغه ده مالونه دي او ګمرکونه دي او دا دي دا ټول ما ورته لیکلي نو دا رنګه به ټولو نه نو دا موږ هیات چې تللی ده ډېر داسې ډک کلاس باندې تللی او د افغانانو ټول مشکلات د دواړو خواو د ولسونو ټول مشکلات به انشاءالله علی کوم چې د دوی مسؤلیت دا غسل په سل علی نور هم یو تلویزیون کې زه میلمه وم چا سره وایي چې د دوی 1000 روپۍ ډالر ده موږ هم باید ورته 1000 روپۍ کوو مالې نه موږ 1000 روپۍ نه کوو موږ داسې هلته سفیران قنصلان لرو یو قنصل محب الله د پیښور او شاکر او همدارنګه نور مرګري د ویزې د څانګې هغه د رباني او دا چې دا خلک منډه وهي تانې تمځي که تمځي چېرته مهاجر ته مشکل وي لاره چې بندې کورونه چې راځي لارۍ بندې ډوډۍ ورته هلته وړي دیګونه ورته وروړي زخمیانو ته ورځي شفاخانو ته ورځي موږ ته شکریا ادا کوو د کوټې او د کراچۍ نه خبر نه یم او اسلام آباد نه خو د پېښور نه ښه خبر یم د پېښور نه رضا چې ده رضا صاحب محمد رضا رحماني دا د ویزې هغه ده په یو ساعت کې ورته ویزې پاکستانیو ته خلاصوي هیله مې ده چې پاکستاني دا ناست دي د موږ نجیب الله صاحب سره او په ترکیه کې اوس کینی او نن ناست دي دا اوس شروع سو پیل سو د ما دا خبره باید ورته ورسیږي دا ورته رسیږي موږ یو تلویزیون کې مرکه و د زلمی خلیلزاد په بنا اما تلویزیون کې خلیلزاد صاحب ناست و من خبر نه هغه ناستو د موږ خبرې ټولې اورېدل کوو چې تاسو یک تلویزیون کې هلته ناست دي هغه ناستو ما ته خلکو ویل بیا هم چې تاسو ټولې خبرې واورېدې مال اول به موږ ته ویلې موږ نور هم بیا ورته سختې کولې ځکه ما عادت دا ده چې سړی مخ به ورته سخته وایم او چې نه نو لږ نرم غوندې تلي وو خبر نه و چې خلیلزاد هلته ناست ده نو د ما یقین ده چې موږ خبرې امیر المؤمنین ته هم رسیږي هغو مشرانو ته هم رسیږي د پاکستان ادارو ته هم رسیږي او مشرانو ته هم رسیږي نو هیله مې ده چې هلته د ورورۍ په فضا کې څنګه چې اوربند په تاریخ کې د سینې د سوي چې ما یو مجلس کې اوربند هم سوي هم څه سوي و دا دویم مجلس ده باید په جزئیاتو باندې پکې خبرې وشي کلیات ختم شول اوربند انشاءالله اسباب باندې وغږیږي د څار کمیټه باید تلکي د څار کمیټه کې باید تا غوندې مخلص وطنفال صحافیان وي علما وي ډاکټران وي تجاران وي علما وي قومي مشران وي ملکان وي استخباراتي کسان د دواړو خوا وي او دا د یو شپه اسلام آباد کې یو هفته د کابل کې یو هفته د اسلام آباد کې یو دلته په لاره کې د ګرځي هلیکاپټر دی ورته کې ورکړي یو هلیکاپټر دا خوا یو خوا چې ارجه کې خبر کیږي چې دا تورونه دوی په منګ لګي منګ په دوی لګو چې هغه تورونه مغاسي اکثره دروغ یا لالته خځه د سیکړه لالته سیکړه خبره بیا غشنی دا خو مال دلته ټي ټي پی دوسه د هیڅ نه چې د سیک هلیکاپټر کې لاړ چې چیرته خځه ماجر به عزت سوي ا دروغ سي هغه دښمن هغه د خاور سره چیرته ټي ټي پی دا ولا نسته دښمن دا خبره کړي دا نو لاله صاحب ډیره برنامه تاسو نیولې په مور او پلارم رحمت چې اوس هلته هغه د شروع د موږ دلته شروع هلته اوس پیل څو تاسو دلته ورته موضوع خپل بدله کړو دا موضوع دی ولا د تاسو په د دلالت کې تاسو جنگ نه غواړي تاسو دوړ ولوسو طرفداري تاسو افغانستان کې امن او امنیت غواړي صحیح همت صاحب یو تحلیل اند او تفکر په دې باندې دی چې د دغه غونډو په دوام کې به پاکستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني ځکه چې دوی سره په نړیوالو سټیجونو باندې بحثونه هم کړي دي یوه غونډه یې ترسره کړه په قطر کې د قطر څخه وروسته اوس په ترکیه کې غونډه ترسره کوي تاسو په څه باور یاستئ آیا په رښتیا به پاکستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني ما د خپل پیشنهاد وکړ چې اسلامي امارت ما نه غوښتي و ما ورکړي یو خبره هم دا وه چې دا حتی هلته ورسره کینی ورته چې رسمیت څه شته وایي قطر کې را سره کېناستې دلته را سره کېناستې یو ځای لاس ګریوان سرو سره پراته وي دوه ګاونډي هېوادونه مسکو په رسمیت وپېژندم سبا به مې هندوستان وپېژني بل چې هندوستان په ما په خپل وخت کې بمونه هم راورولي موږ دا نه وو دا اوس ښه کار شوی چې د بتقي هغه وکړو خو هغه شیان موږ په رسمیت باندې وپېژني موږ بیا هېرو په موږ باندې د هندوستان
تیارو بمبارونه کړي هندوستاني پیلوټ موږ ونیو په غزازیو کې د هندوستان د شوپرک بمونه په موږ ورولې دي په افغانانو خو هغه چې موږ سره دونه دښمنی کړي تاسو هوتل موږ سره دوستي کړي 50 کال موږ سات موږ ته جای را کړي خدای دې څه وخت نه راولي چې پاکستان پتا مشکل رئیس ایران پتا مشکل رئیس تاجکستان پتا مشکل رئیس دغه څه چې ماته جای را کړي دغه څه به موږ هم تاسو زیات درکو د زړه په سر به درکو د سر تاج باندې خو دې تاسو ساتو هو چې د ماندا خبرو ته وکړي چې باید تاسو پر رسمیت پیژني پاکستان باید هم دغه اعلان وکړي او رسنۍ یو نوع رسمیت پیژندل دي سل په سله سفیر د مال تناست د تعادل تناست جرګي کرا سره ته کینې تام د اعلان ول نه کوي همت صاحب اعلان په اعلان کې زور کاکاس کې انګور د تاکاس امریکا نه ټول ډاریږي لاله صاحب نور هیڅ خبره ک امریکا د نن پر رسمیت پیژني یقین وکړه مالک زو چې خلیزه صاحب تناست ما ورته چې خلیزه صاحب ته د من خیر غواړي هو د ما قومي مې د علی خیل خلیزه د ما قومي ده او موزه علی خیل د ما قومي مې مالته ویلې برنامه کې تاسو ته مو سم وایم کتر اختیار غواړي چې د مونږ غي لاړ څه د وې ټرمپ ته د مرم ته د پرم ته د چاره افغانستان پر رسمیت وپیژنه کتر اختیار غواړي چې مونږ هندوستان پر رسمیت وپیژني پاکستان ایران تاجکستان 200 ملک نو امریکا د مونږ پر رسمیت وپیژني بالکل هغه یو سات بعد کټول پر رسمیت ونه پیژندلو بیا ماته وای چې د قجید نه خي اصل خبر امداد چې تملی زور کاکاس کې انګور د تاکاس یو مار او لړم مار وای یو څوک چې چلے بیا چرمخې ور سره روانه و چې ما او مار یو لالای چې چلے نو دارنګ د نور ملکونه لکه چرمخې او امریکا لکه مار امریکا چې مونږ ته نه شي وي مونږ امریکا پر رسمیت نه پیژنو مونږ امریکا دا شی دی ډیره مننه باسته بداوه ورکو ورسته ویلاندې د می عزتمند ریدونکو لاندې د ملرو بیرته راګرځي د خبرونه دوام تکرار راست همت صاحب بل آن تفکر و تحلیل پدې ده چې پاکستان په خپل اوږدمهاله پالیسۍ کې د افغانستان په مقابل کې غټ تغییر راوستلی دی له دې جګړې څخه وروسته چې اوس مذاکرې هم کوي خبرې هم کوي فکر کوئ چې په رښتیا به هم دغه غټ او لوی تغییر راغلی پاکستان پالیسیو کې یاره که راغلی نه باید راشي او راغلی موږ چې څونه فکر کوو راغلی دا دښمنان ډېر د فیل نقیل جوړوي او د مچ وزر هغه نه هغه جوړوي چې هله داسې کړه ولی داسې ګوره یو فلم چې راځي په دغه کې چاله ښځې ګوره هلته ښځې دي دا خو حق لري دلته هم چې ښځې رئیس اول دغلته په د لاره کې چې ښځې راځي همغه ښځې ښه په هغه کې هغه کړي حتی هغه د ګاډي ډریور هم ښځه ده او پولیس هم ښځې دي نو یو پوښتنه ترې کوي چې پاسپورټ لري نه لري او دا مننه همغه اسلام آباد کې چې دي چې په نامه د کیسو هلته پراته دي او داسې نو دا خوار څوک لري هر ملک لري زه هم دلته لرم ته هم لرې بل هغه نه یو داسې یو شی جوړي موږ چې دلته ګیرور پټګی والا ویني چې هغه ژبه وکړي څه ورته وزیرستاني یا مسعودي دونه مسعود موږ دلته لرو په وردګو کې هم غیرتي مسعود لرو په لوګر کې لرو په دغه هغه کې لرو دغه نږدې څه ورته کاظمیر کې مسعود لرو وزیر لرو دونه وزیر لرو ځان ته یو ولسوالۍ د برمل ولسوالۍ ټول وزیر دي د انګورو اډه چې ورته وي دا په پکتیکا کې ټول وزیر دي اکثره ځایونه په ځایو کې شوال وزیر ده اوس شوال د افغانستان څخه هم د خو پاکستان نو وزیر موږ لرو چې هر وزیر ویني خلکو یو ولا چې هغه دغه د ورسره څه ورته وي او په طالبانو اسلامي امارت کې اکثره وزیر مسعود افغاني وزیر مسعود او توخي وظیفې هم لري تو اکثره یې پیژنم نو هغه چالت ویني خوښ کې چې توپک غاړه د پاکستان جاسوسان ټلیفون وکي واکس واخلي وګوره دغه د وزیر د جبې موږ ورتم هغه د پاکستان وزیر دی هغه ماجر وزیر دی چې هغه وخت راغلی بیچارهګان د جمهوریت وخت کې وسنه راغلی الته پراته دي او هغه د خپل روزي هغه کوي څوک الته منپلي خرڅي څوک الته څه کوي یعنی نه ورځي دوه باندې نه عملي کوي نه څه کوي خو خالي هر سړی پښتون ټوپک لري نو ټوپک چې ولید او څنې ولیدل وای چې دا ولای ټي ټي پی خلک دي نو زه وایم ځکه کوم چې دغه دواړو ترخوا چې د څار کمیټه کیږي دا به ډیره جرار وي ډیره مخلص وي غرضي او مرضي په دې دواړو طرفو کې نه وي هغه خلک وي چې غوي خیر وغواړي د جنگ په تاوانو پوي جنگ هیڅ ته ګټه نه رسي جنگ مطلق نقصان ده جنگ تاوان ده هر چاته تاوان درست د کډوالو موضوع باندې به بحث وشي او که بحث ونشي البته ویل شوي چې خبره اترې به پرې وشي فکر کوئ چې دا خبره اترې که کېږي هم څومره به مثمره وي آیا پاکستان به د افغان کډوالو ایستل په مطلقه ډول باندې ودروي ګوره انشاءالله دروي ځکه په دوسې حالات کې 50 کاله موږ جان ځپلی ملک یو دا د موږ ګاونډ د مسلمان هیواد د ولسي مسلمان دا ولسم مسلمان ده موږ دوی سره احسانونه کړي دوی موږ سره احسانونه کړي دی او بل احسان فراموش نه یو نو دا خو به بالکل کوي
بیا اوس ژمی را روان ده د ژمي کې خو بالکل دوی دري هر کال به ژمي کې دوی کوشش کو د جمهوریت د وخت نه بیا به ودرو اوس چې ژمی را روان ده اوس خو به بالکل دري د ژمي لپاره به هم دري د بشر حقوقو هغه خلاف ورزي هم دلته نه ځای لري یو کور چې ته 3 کسان به ول هغه 15 کسه سوي دي یو په لس نه یو په شل زیات سوي دي خلک دلته جیل لري دلته د اوسېدو جیل لري په خیمه کې خو افغانستان یو یخني یو هیواد ده چې سرد هیواد اکثره ولایتونه سرد لکه بامیان لکه بغلان لکه شمال لکه کابل لکه لوګر لکه پکتیا لکه ګردیز دا ټول یخ په خیمه کې ژوند نه کیږي کوټه کې به بخاري ژوند نه کیږي او بخاري مواد هم که څنګه زغال دي ډبر سکاري دي او کلرګي دي دومره چې اسمان سره قیمتونه رسیږي نو پاکستان به بالکل ان شاء الله دا کار کوي ما یقین پیدا ځکه پاکستان ولسم خپل دولت باندې فشار راوړي چې جنگ نه څه نه جوړیږي او د منګرونه دي تاسو ولې چې دا ماجر راځي هغه پاکستاني ورته ژاړي خدا دښمنان دي خلقانو پرچمیانو د نجیب مرګري نور چې غوي خواړي چې دا دوه ولسونه په جنگ سي اخوا تم ځین هغه کړي دي د امریکا مرګري د انګريز مرګري غوي غواړي چې د دوه ولسو ترمن دښمني سي و دغه عقل سر تر اغله من په خوانه عقل سر تر اغله من کلم جنگ نه د وخت وس چناستي په ترکیه کې د ما یقین د چې د غیر بابدام وکي ما د خپل حقوق اسلامي امارت ته دا شیان ورکړي ان شاء الله نجیب صاحب ځان سره وړي دا شی زکه رسولي به ورته دا ملکلی چې څنګه ماته د ماجر کار د افغانانو ته ورکړي په دې کار باندې کراچي ته تللی سي په دې کار باندې تفتان ته تللی سي په دې کار باندې واګه باډر د لاهور ته تللی سي په دې کار باندې کشمیر ته تللی سي او بیرته بیا راتلی سي اسلام آباد ته تللی سي خپې خورنه د خپل کار باندې به خپل وطن ته تورخم باندې نشي راتلی نو د ما هیله دا د ان شاء الله چې پاکستان چې کارت باندې چې ماجر کارت ورته جوړ شوی په کارت باندې باید پاکستان ته را پریدي افغانستان ته خپل کور ته نه را پریدي خو درځم بیرته راځم ولي چې دغه کار کې لاس ورځول لپاره ځم مړی سره ځم ژوندۍ سره ځم د چې اخوا مړی کېږي مخکې بل دغه مړی کېږي دا خلک دی ورځي هغه خلک دی راځي روډ فارمس دی ورکې دی 3 ورځې لپاره ما قد 15 ورځې لپاره د لاس ورځې لپاره مریض لپاره دغه 3 ورځې 15 ورځې ورکه الته موږ څه کو دلته د سیل جین استال تم نه د سیل لپاره څوګلته زی نه غدل ته سیل ترازي دوی نو کار مزدورانو خلک دلته راځي ګلکار راځي هغه راځي هغه ته پشپک سو باندې ویزه ده او سم زه مغنه باید راکمه کی او داسې خبري ونیسي لکه پرون چې برنامه کې ویل چې تاسو زیات کې مال د بغیرت سړي کاری حل جزاء الاحسان الاحسان احسان د توجبل د سره بد کی تور سره کوي منګه کوي منګ سره 3000 هغه کې وی زمونږ د پاکستاني ولستان دغه شپږ سو به د غیرت خبر ده د میړانه خبر ده نه چې بل سره زور مې سره خر نه مې رسدي د پالان زور مې په غره چې ګولس نه زور وزدا د ډیر بغیرت سړي کاری بیا مرانه غوسه وسو په دې کې باید غوسه نه وای کړی صلح کې تیز خبري پکار نه جذباتی خبرې پکار نه دي آرام خبرې درست همت سه اوس چې پاکستان مذاکرات ته راغلی خبرې اترې کوي هوکړې کوي د نورو ګاونډیانو څخه څومره هیله ده څومره امید دی څومره توقع ده چې دوی هم باید خبرې اترو ته راشي د اسلامي امارت سره د بیلګې په توګه لکه تاجکستان خو ویلي چې زه نږدې ورځ کې هغه مو کو چې د مخالفینو ته جیم نه ورکو او سفیر باندې موږ منی ان شاء الله دویم هغه به دی غوي په رسمیت پیژني خو زه هم باید تاجکستان نه هغه مخکې پاکستان او ایران دا ځکه چې دا ټول د 50 کالو کې د دوړو هیوادو موږ سره کومک کړي او تاجکستان او هندستان خو د موږ مخالف سره کومک کړي هم امریکایانو سره د ملکونو کومک کول او هم بیا د روسانو اشغال کې دوه سره کومک کول د روسانو اشغال کې 14 کاله او د کمونستانو حکومت کې او د امریکایانو حکومتونو د کرزي او اشرف غنی د امریکایانو شل کلن دوره کې هندستان او تاجکستان او ازبکستان د خلک د امغه سره ولاړو د موږ دښمنانو سره د پاکستان او ایران د مظلوم سره ولاړو زخمی سره ولاړو ماجر سره ولاړو دغه بمبار شو سره ولاړو نو موږ وای چې غونه به دوی اوس مخ کیسي دا چې غوښ موږ په رسمیت پیژني دا شرم په کار ده د ایران او پاکستان ته چې هندستان ته مخ کیسي هم د ایران ته شرم په کار ده چې تاجکستان ته مخ کیسي نو ټول ګاونډیانو ته په کار ده چې دغه سي جنگ هیڅ کې د مسلې حل نه ده وګوره څونه 15 کال ظلمونه وکړل په غزه باندې او فلسطین بیا د 2 کال هغه وړکای قیامت څه لوی قیامت په جوړ کړو بیا هم خبرو تکې نسل هغه د خبرو نتیجه کې یو صلح راغله په غزه کې فلسطین کې نو ټول ته په کار ده ک ایران ته کده چې دا څه وکي دښمنان موږ نه دا شان راغلي یقینو کو پرون رئیس زده دی وبو په ارتباط باندې اعلی ول امیر المؤمنین چې ډیم جوړ کړي د کونړ ماشاءالله په پاکستان وبو دروي پاکستان افغانان غیرتی خلک موږ بچاو بنه درو دویم دا خبر دی چاته پته نه ماته پته سته تا ته هم پته نه ورسوي ګوره کونړ دغه یو دره ده
دغلته سیند یو سرک د دغه نور نه دغه لري کبان جوړم سي اوبه نه ایساریږي اوبه د یو شی دي نه ذخیره کیږي نه خوړل کیږي یو چکل کیږي کډېرې وچه کې پړسېږي مړ کېږي تا دروغ وایي چې ولا پاکستان هم نه پرېږدي ته شروع کړه د پاکستان دا نه پرېږدي دښمن خلک خالي خپل ځان مشهوره کوي چې زه مشهوره سم راځه ولا دا اوبه پې بندوم سړی مړ کوم زموږ دین د اسلام ده موږ سپي ته اوبه ورکړي هغه ښه سړی جنت ته تللی پیشک هم مړه کړي جهنم ته تللی هلته میږتانه دي پیشکې دي انسانان دي په پاکستان کې موږ هغو باندې اوبه نه درو خو ضرورت هم ده اول خپل ضرورت پوره کوو په هغو اوبه په چای چا اوبه نه په ایران اوبه درو نه په هغو درو همت صاحب په دې وروستیو کې تعامل ته په کتو هند خپل سفیر دلته معرفي کړ قطر معرفي کړ پاکستان هوکړې کوي په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل تاجکستان هم پلان لري چې له افغان لوري سره خبرې اترې پیل کړي فکر کوئ چې اوس نړۍ په دې پوهېدلې چې اسلامي امارت د افغانستان عیني واقعیت دی او باید ورسره تعامل وکړي نو ما خو درته ویلو زور کاکاس کې انګریز ته په زړه کې ټول پوهېږي په زړه کې ټول پوهېږي چې غوا توره پوهې سپینه خو نه وایي ډار نه ویلی نه شي زړه کې د امریکا هم پوهېږي د امریکا هم پوهېږي اوس امریکا هم شروع کړي دا زلمې خلیزات چې راځي د ما تربور دا څه ته راځي دا ډېر راځي او ډېر راتلو نه و سړی سیال مې نه یې لکه سړی یو جلۍ خوښ کوي او د هغه خوښ نه یې دا کورنۍ ورځي رسمیت مې وپېژنې بیا را سره خبرې وکړو د ما هیله له پاکستانه ده چې په رسمیت وپېژني هیله مې له خلیلزاد زلمي خلیلزاد نه ده چې دا خپل حکومت ته ووایي چې فوراً د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژنه کوم تعهدات چې موږ په دوحه کې کړي دي امریکې سره ذره تخطي نه ده کړې امریکا د ټولو تخطي کړي ویل چې تاسو مخدره موادو بدیل کښت درکو چې راکړه موږ خو دوی لپاره نه دي بند کړي خو بل ویل چې تروریزم خلاف تاسو هغه وکړه موږ تاسو سره عکس کو 10 روپۍ درا کړي درې مې دا ویل چې تاسو دلته هغه ډلې نه یو ډله هم نشته څلورم مې دا ویل دا خاوره به چا خراب نه استعمالېږي چا خلاف استعمال شوی مهرباني دې وکړي خلک دې روان دي سي درست څه باید ترسره شي همت صاحب چې نور هم تعامل سره ډیر شي خبرې اترې سره ډیرې شي او په ټوله کې نړۍ هم اسلامي امارت په رسمیت وپېژني تجارت راکړه ورکړه سفرونه شروع شي سره ما خو هغه دا ده چې اول په میډیا کې باید هغه تخریبکار چې اخوا دي که دا خوا دي چې کوم تخریبي د دوه ملکو کاغه من ایران سره د تاجکستان سره د ازبکستان سره د مثبت شیان نه یا منفي شیانو ته هوا ورکوي دا د دواړو هیوادو د سیمې د هیوادو د امن په خلاف دي دا وګوره یا به کمونیست یا به خلقي یا به پرچمي اخوا یا د امریکای غلام یا به د انګریز هڅه چې د جنگ ته لمن وهي او راجیک یا پنجاب او ال سندي او هغه یا پارچوان ال آرام نمک دا چې څوک د خپل آرام نمک دي پنجابیان د مونږ د کلمو لا اله الا محمد رسول الله ازبک وي ترکمن وي ایران وي هغه وي څو ورته بلوچ وي سندي وي څوک چې دا کلمه وي انسان د ما ورور ده او دویم بیا مسلمان د ما ورور ده د دښمنانو خبرې دي بیا هغه بې غیرته چې ګوري چې پنجاب وګي چې جنگ شروع شي بیا وقرار په کور کې نه خپل خزه ترڅنګ ولا مریض ما قانون مې لګولې ملاریا مې بې غیرته بیا جنگ تم نه سراتلای نو خبرې د جنگ چې څوک یې دوړ ولسو دښمنان دي باید د غنه د میډیا نه د خلک ایثار شي جنگ کې دی چا ګټه نشته څوک چې موږ جنگ ته هڅوي دغه څوک بندونه جوړي څوک برق جوړي څوک زراعت جوړي څوک دلته او الته د وطن د دوړو ملکونو ترمنځ د وروري خبرې کوي د جوړېدو خبرې کوي دغه خلک باید میډیا ته رئیسي دا باید وځلېږي میډیا کې دا خلک تقدیر هم سي نه هغه خلک چې کنځلې کوي د موږ تاریخ په دې خرابېږي کنځلې هیڅ چاته کول پکار نه دي په جنگ کې چاته کنځلې پکار نه دي موږ خالي کنځلې زده دي ته فیسبوک وګورئ نور دنیا او د افغانانو ټیک ټاک او فیسبوک وګوره ټولې کنځلې دي کوم سړی چې ښې کنځلې کوي هغه ښه لیکونه اخلي کوم سړی چې د خدای او قرآن خبرې کوي هغه خلک ځان ته دښمن ګڼي هغه ته لیکونه نه ورکوي زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی تورلی همت صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم عزتمند اورېدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مسپارم ښې چارې